ستړي مسئ ښه راغلاست. د باندې په کارونو کې د نجونو یا د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟ د باندې کارونه لکه اقتصادي، سیاسي، امنیتي، ټولنیز، اجتماعي، روغتیایي او ټول. نن د نیمې نړۍ خپرونه پر همدغې مسئلې باندې خبرې کوي. د خپرونې مېلمانه مو دي ښوونکې نجیبه، مدني فعاله رابعه، د ځوانانو د پارلمان غړې حسنیه احساس او د حقوقو فعاله حبیبه. په تالار کې نورې مېرمنې هم ناستې دي، دوی څرګندونې او نظریات هم خپرونه کې واورو. پروګرام تاسو ته زه نثار احمد احمدي وړاندې کوم. ټول ستړي مسئ ښه راغلاست. اغلې حسنیه احساس، تاسو راته ووایاست له کور د باندې په باندنیو چارو کې د ښځو یا د مېرمنو ونډه څومره مهمه ده؟ ډېره مننه احمدي صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو او ټولو خویندو ته سلامونه وړاندې کوم. په پیل کې دوی ته ښه راغلاست وایم په دې بحث کې د ګډون لپاره. لکه څنګه چې موږ وینو زموږ هیواد یو له هغه هیوادونو څخه دی چې دېرش لسیزه جګړه یې تر شا پرېښوده او دا هیواد یوازې په نارینه‌وو نه ابادېږي. طبعا د خپرونې د نوم څخه هم څرګنده د ښځې باندې نیمه نړۍ ولاړه د اجتماع یوه برخه مېرمنې تشکیلوي. کله چې کور د جوړولو بحث رامنځته کېږي په هغه کې د مېرمنې ونډه ډېره زیاته وي، ځکه موږ وایو چې د کور یوازې په نارینه باندې مخ ته نه ځي، باید ښځه هم وي. همدارنګه په ټولنه کې هم که صحت وي، که اقتصاد وي، که زراعت وي، همدارنګه نورې برخې وي، د ښځې برخه ډېره ده. په صحت کې موږ ښځینه ډاکټر ته ډېر ضرورت لرو تر نارینه ډاکټر. د خوندو مشکل هغه ډېر ژر حلولی سي. که په حقوقو په برخه کې وي تر یو نارینه یو ښځه ډېر ژر د هغه ښځې مشکل درک کولی سي. همدارنګه که د زراعت په برخه کې وي څونه چې یو نارینه ښه کار کولی سي، ښځه تر هغه څو چنده بهتره کار کولی سي. اړینه ډېره ده. خو دلته بیا یو سلسله موارد دا خو هغه اړتیاوې دي چې په ټولنه کې ښځینه او نارینه دواړو ته لیدل کېږي. اوس دلته یو ډول ستونزې هم موجودې دي چې شاید ستونزې به بلل کېږي. ولې چې دلته زموږ ټولنه تر ډېره داسې فکر کوي چې ښځه د کور لپاره ده او د باندې لپاره نه ده. د دې فکر موجودیت سبب څه دی؟ زموږ په پښتون میشتو سیمو کې یو متل دی، وایي ښځه یا د ګور ده یا د کور ده. ځکه کله چې یو ښځه د کور راوځي، هغه ورور، هغه خاوند، هغه پلار دا د ځان لپاره یو ار ګڼي. هغه فکر کوي چې زما ښځه د کور ووته، زما عزت ته، زما ناموس ته دې صدمه رسېږي. خو زه وایم چې د هغه ښځه مور هم ده، د هغه ښځه لور هم ده، د هغه ښځه د یو کور مېرمن هم ده. ستا ټوله کور په دې ښځې باندې ولاړ دی. کله چې ته د کوره راوځې، خپل ټوله کور، ټوله شتمني د یو ښځې په واک کې ورکوې، راسه ټولنې یو برخه هم د دې په واک کې ورکړه. دې ته د باندې داسې یو انګېزه یو ځای ورکړه. اصلا دغه زمینه زموږ د خوند دپاره چې دومره محدوده ده، اول باید ووایو چې زموږ خپل له خوا څخه محدوده ده. موږ هم خپل د حقونو د لاسته راوړلو لپاره هغسې مبارزه چې باید وسي نه مو ده کړې. نورو ولایاتو ته چې ورسئ، تاسې وګورئ په ډېرو برخو کې د خوندو ونډه زیاته ده. زموږ په ولایت کې موږ په ډېره کمه کچه وینو. اوس تاسې ولې دلته مېرمنې د خپلو حقوقو لپاره سم مبارزه نه کوي؟ یو خو زموږ ولایت ډېر کلتوري ولایت دی، ډېر داسې ولایت دی چې د خلکو ذهنونه ډېر زیات په اصطلاح هغه پخواني، یعنې موږ تر اوسه په 14 قرن کې اوسو. 21مه پېړۍ ده، د تکنالوژي پېړۍ ده. زموږ په خوندو کې په 100% خوندو کې 10% تکنالوژي سره نه دي بلد. هغوی رسنیو ته لاسرسی نه لري، هغوی عامه پوهاوي ته لاسرسی نه لري. په مرکز کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هېڅ فایده نه کوي. ولسوالۍ ته ورسئ، ښځه په دې نه پوهېږي چې زه لاس په صابون ومینځم زما صحت ته ضرر کوي که تاوان کوي. 5 وخته لمونځ زه کوم، زه اودس کوم، خو هغه چې کله ووینې په لاسو باندې ټوله میکروبونه او جراثیم پراته وي. په همدې کلینیکو کې چې کله موږ دندې ترسره کړې دي، چې کله پوښتنه ځینې وکړو چې دا لاسونه ووایي دا خو د ژمي خیرې دي، یعنې تر دې اندازې پورې د دوی ذهنونه پس پاته دي. دلته چې ولې نه کېږي، دغه ما درته ویل چې موږ خپله هم خپل اواز په هغه کچه چې باید پورته کړی و نه مو دی پورته کړی. او هلمند یو مرسالاره ټولنه ده. دلته چې یو خور راوځي حمایه کېږي نه، د هغې ته شا تخریب کېږي. هغه کوشش کوي تر پښو لاندې کړي. د کار زمینه نه ده ورته مساعده. په نورو ټولنو کې، په نورو هیوادونو کې مېرمنې رضاکار کار کوي، ځکه د هغوی اقتصاد تامین دی. زموږ خوندو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. یوه داسې خور به نه وي خپل په کور کې چې دا به د شپې دپاره اریانه پاتې چې زه چې شپه وخت کړم خپل اولاد ته. هره یوه د خپل کور سرپرسته ده، هره یوه په اصطلاح یتیمان لري، هره یوه د کور سرپرستي کوي. کله چې د دې اقتصاد اول تامین نسي، دا نسي کولی د بل دپاره غږ پورته کړي. دا ستاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې دلته بیرته اصلي عامل یا عوامل دا دی چې دلته د بېسوادۍ یا د جهالت له امله دا هر څه شته. دا یو تر یو شي موږ ضرورت ورته لرو. په دې مسله کې د دیني عالمانو رول څومره مهم دی؟ کله چې دیني عالم یو ټولنې ته وایي چې چپه سه چپه، چې وایي راسته سه راسته،
موږ چې دا چیغې و دغه وایي چې ته کله مسجد ته ځې پر منبر باندې کښېنې دغه یو فتوا خو ورکړه چې دغه ښځه خور ده دغه ښځه مور ده ته چې کله تعلیم کوې اجازه ورکړه چې دا ستا لور هم وکړي ولې وایي زه خپل ښځې ته اجازه نه ورکوم چې نارینه ډاکټر ته ورنسي هېڅ سړی اجازه نه ورکوي کله چې ته خپل په لور تحصیل ونه کړې زه یې ونه کړم بل څوک یې ونه کړي ښځینه ډاکټر ما ته ته د بهره راځې تر څه وخته به موږ دې ته انتظار وو چې شفاخانې ته خارجي ډاکټران یې راغلي درځئ خپل ښځې ورولو تاسې باور وکړئ احمدي صاحب په ولسوالیو کې ښځې د یو عادي مشکل د لاسه د یو عادي ستونزې د لاسه دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي چې دوی لاسرسی نه ورته لري د مرکز نجونې دې ته زړه نه ښه کوي چې ولاړ سي ولسوالۍ کې هلته وظیفه اجرا کړي وایي امنیتي ګواښ دی وایي د هغه سیمې د خلکو سره نسو کولی تر یو حده پورې دوی هم نه دي ملامت خو بالاخره دا مشکل تر هغه وخته دومره غټېږي تر کله چې هغه خلک خپل اقدام ونه کړي اول مشکل اساسي مشکل د دې ټولو حل لاره دا ده چې تعلیم د ښځو باسواده کېدل د ښځو لپاره د زده کړې زمینه برابره اوس خو دلته د ښځو لپاره د زده کړې زمینه نه ده برابره او که زمینه برابره د ښځې یا نجونې نه پرېښودل کېږي چې زده کړې وکړي په ټولو 14 ولسوالیو کې موږ په ګرشي ولسوالۍ کې 2 د نجونو لیسې لرو او په مرکز کې دا څو محدودې لیسې لرو په کومې ولسوالۍ کې د نجونو مکتب شته نسته هېڅ ولسوالۍ مو د نجونو دپاره فعاله مکتب نه لري ګرشي ولسوالۍ چې موږ حساب باندې کوو چې د هلمند یو له فعاله ولسوالیو څخه دلته یو خصوصي پوهنتون لا نسته هغوی د 12 صنف فارغ سي پس له 12 صنفه چیرې ولاړ سي خپل تحصیلات وکړي د لښکرګاه ښاره پورې چې راسي دا د امنیتي وضع د زموږ اساس د ولایت چې هېڅ امکان نه لري دون د دارایي و په اصطلاح دون د شتمني ده بیا یو ښځه خپل په دارایي کې خودکفا نه ده چې دا دې وکولی سي خپل تحصیل دپاره د خپلې پیسې خپله مصرف کړي هغه مجبوره ده یا د پلار یا د خاوند څخه واخلي که یو ښه پلار یو ښه خاوند یې خوار وي که کنیني ورکوي هغه به هغسې په کور باندې پاتې کله چې د ستونزې د حل د نجونو په برخه کې راځي موږ اول لنډمهاله کورسو ته اړتیا لرو چې هغه سم نه کېږي کاشکې د معرف ریاست یو څوک دلته ناست وای د دې پوښتنې جواب یې ورکړی وای چې هغه نه عملي کېږي اوس په مرکز کې موږ د سواد زده کړې کورسونو ته دومره ضرورت نه لرو مرکز کې زیات شمېر خویندې شته باسواده هغه د مرکز ستونزه حلولی سي تاسې ولسوالۍ ته ولاړ سئ دغه کاریز ته ورسئ دا خو به د مرکز مربوط سیمې دغه بولان ته ورسئ موږ د ګوتو په شمار 15 باسواده خویندې نه لرو کله چې هغوی باسواده نه سي نو بیا څه رقم د ټولنې ستونزې حل سي ډېره مننه کورودان تاسو ته به راسو میرمن حبیبیه د ټولو ټولنو لپاره یا موږ بحث دلته په هلمند باندې دی د هلمند د ټولنې لپاره په باندنیو چارو کې له کوره د باندې د میرمنو کار کول څومره مهم دي او په کومو برخو ډېره اړتیا لیدل کېږي اوس بسم الله الرحمن الرحیم سلام مجدد تقدیم میکنم خدمت حاضرین محترم و مهمانان گرامی بس جواب سوال شما باید گفت که یعنی کار برای خانم‌ها بیرون از خانه بسیار یک ضروری است به خاطر که اقتصادهای تمام فامیل‌های محترم ضعیف به خصوص به ولایت هلمند یعنی کار یک امر ضروری است برای خانم‌ها بیرون از خانه یک مثال یک شوهر یک خانم بسیار وضع اقتصادیش ضعیفه یا کار روزانه میکنه یعنی به یک دست هیچ نمیتونه که اقتصاد فامیل خود رشد بده اگر یک خانم بیرون از خانه یا فرض مثال یک دیگه کار بکنه یا یک سواد داشته باشه بیرون از خانه یک وظیفه را انجام بده یعنی میتونه که اقتصاد فامیل خود رشد بده از وقتی که ما در ولایت هلمند خود میبینیم که یعنی سطح تعلیم خانم‌ها بسیار کمه یعنی دخترای خود نمیمانه که بیرون از خانه تعلیم بکنه یا با مکتب بره وقتی که او 12 سالش رو دوره به شوهر میده یعنی او نمیتونه که به خانه یک کار بکنه یا یک کار و کسب یاد بگیره یا نه که بتانه یک سواد داشته باشه که اولاد خود تربیه بکنه خیلی هم برای خانم هم سطح تعلیم بسیار ضروری است. په دې ټولنه کې ستا نظر هم پوښتو چې د دې فکر موجودیت ولې سته دا فکر دلته ولې د خلکو سره سته چې ښځې باید یوازې د کور لپاره او د باندې د کارونو لپاره نه دي چون سطح تعلیم بسیار ضعیفه یعنی هم مردا سطح تحصیلشان بسیار پایینه هم خانم‌ها یعنی بسیار یک نظر منفی دارن در مقابل خانم‌ها که یک خانم نباید بره یوازې د هغو نارینه‌و سره دا فکر ورسره دی چې بېسواده دي چې میرمنې د کور لپاره دي که له باسوادو سره هم ورسره دی عموما باید بگم اکثریت فامیلاست که میمانه که طبقه اوناس یعنی در بیرون تعلیم بکنه نه تنها
که به مکتب بره، حتی تعلیم دینی اجازه نداره. یعنی یک مسجد موجود نیسته. اکثر قریجات ما ببینیم حتی داخل شهر، یعنی مسجد ها برای طبقه اوناس موجود نیست که دخترها بره تعلیم دینی رو بیاموزه. یعنی نه از نگاه دین نه از نگاه تعلیم هیچ اوس دا خو یوه ستونزه خو دا ده چې نیسته. د باندې په کارونو کې له ټولنې سره یا له نارینهو سره دا فکر موجود دی چې د ښځې موجودیت مهم نه دی. بله ستونزه دا ده چې اوس زده کړې ته نه پرېښودل کېږي. اوس په داسې حالت کې باید څنګه وشي؟ باید ذهنیت مردم رو روشن شوه. یعنی مولای امامای مسجد یعنی باید موعظه بکنه که امی تعلیم برای مرد و زن یعنی فرضه، چون خدای پاک یعنی تعلیم تنها برای مردا فرض نکرده. گفته که تعلیم برای مرد و زن فرضه که هم مرد تحصیل بکنه، تعلیم بکنه، چی از نگاه دینی چی از نگاه مکتب و غیره باید تحصیل داشته باشه. تنها برای مردها فرض نیست. عموما یاد کرده خدای پاک که هم بالای مرد هم بالای زن تعلیم بسیار یک چیز امر ضروری است. نه تنها بالای مردها، بالای زنها بیشتر ضرورت تعلیم و تحصیل. به خاطر که یک خانم تحصیل کرده میتونه که به صورت صحیح درست طفل خود تربیه بکنه، تغذیه بکنه. یعنی یک خانومی که تعلیم نداشته باشه، تحصیل نداشته باشه، فکر نکنم که بتواند همون طفل خود درست به جامعه پرورش بده، درست تعلیم و تحصیل کنه بالای طفل خود. یعنی از مردها کده بالای خانمها تحصیل و تعلیم امر ضروری است. ډیره مننه. بیا هم ښه راغلاست. د دغې مسلې په تړاو به د میرمن رابعې نظر وپوښتو. تاسو د دغې ټولنې لپاره د میرمنو کار کول د باندې په چارو کې څومره مهم ګڼئ؟ با اجازه خواران عزیز و میهمانان گرامی، ما مهمترین کاری بر خواران میدانم به خاطر که تحصیلات خود اینا به سر میرسانند. اینا امیدوارن که آینده برای اطفال خود، بر خانم خود، بر فامیل خود و بر خانه خود کار کنند. به خاطر که کار تنها بر مرد نیست و برای زن است. باید زنها و خانمها باید کوشش کنند که اینا شانه خوابتن و اینا کار کنند امرای فامیل خود و همرای شوهرای خود، چون به یک شانه کار نمیشه. اولاد نان میخوایم. باز خصوصا این یک شرایط سخت آمده که فعلا امیال بر مردا کار نیست ولی بر خانما کار است و بسیاری مردا را که میبینم قیدگیر هستن، خانمای خود اجازه نمیتن، به خاطر اجازه نمیتن که میگن شرایط خراب است یا قیودات سخت دارن. دیگه با این خاطر باید مهم است که خانما هم کار کنن. سمه ده. زموږ له خلکو سره دا فکر ولې موجود دی چې ښځه د کور لپاره ده، د باندې لپاره نه ده؟ اینا به این خاطر بعضی مردا هست که روشن فکر هستن، اونا اجازه میتن به خانمای خود که خانمایشان کار کنه و بعضی مردها هستن که قیوداتشان بسیار سخت هستن، اجازه نمیتن که خانمایشان کار کنن. به خاطر که میگن بسیاری مردا هست که میگه بر ما پیغور میشه، ما اجازه نداریم، اجازه فامیل نمیباشه، مردم ما بد میگه اجازه نمیده، سر خود بسیار سختی رو میاره و خانم اجازه نمیده. ولی بعضی فامیل هستن که خانمای خود اجازه میتن به خاطر سطح تحصیلشان بلند هستن، کار کردن یا مثلا درس خواندن، تحصیل کردن، اجازه میدن به خاطر نفقه اولاد خود، که به خاطر طفلای خود یا به خاطر اقتصاد خود. سمه ده. په دغه موضوع کې چې میرمنې باید د باندې په کارونو کې برخه واخلي او د ټولنې لپاره مهم هم دي، اساسي وظیفه د چا ده چې دغسې تبلیغ وکړي او دغه فرهنګ مروج کړي؟ اساسی تبلیغ برای مولای امام هستن که یا باید تبلیغ کنه، به مسجدها تبلیغ کنن، بگوین از نگاه تلویزیون، از نگاه رادیو و از نگاه مردم که چی میکنن، اینا باید تبلیغ کنن که مردم باید خانما کار کنه، وظیفه اجرا کنه. سمه ده. ډېره مننه. تشکر. میرمن نجیبې، ستا نظر هم پوښتنوي خبرې مو واورېدلې. له تا به داسې پوښتنه وکړم چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې د ښځو یا د میرمنو کار کول په باندنیو چارو کې د ملایانو لخوا څخه څومره ستایل سوي دي او څومره تشویق سوي دي او دغه مسله څومره ټولنې ته روښانه سوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما د زړه له کومې سلامونه احمدي صاحب او ټولو خویندو ته دې ورسېږي.
سوال ښه سوال و، خو زموږ په مسجدو کې چې ما خپله اورېدلی دی یا مې د نورو څه اورېدلی دی یا خپل د فامیل څه مې اورېدلی دی، تر اوسه پورې خو ملا امام صاحبانو داسې تبلیغ نه دی کړی چې ښځې دې راووځي او ښځې دې اوږه په اوږه د نارینهو سره، او یا داسې چې زموږ حکم په قرآن پاک کې داسې سوی دی چې علم پر ښځه او نر پر دواړو فرض دی، او دغه فرض نارینهو ته یې ویلي دي چې نارینه باید دا فرض ادا کړي، خپل د اولاد نفقه پیدا کړي په هر ترتیب چې، مګر د ښځو دا یې نه دي ویلي چې ښځه دې هم راووځي، داسې خپل د ورور یا خپل د خاوند اوس څومره ستونزه محسوسېږي، یعنې د ښځو تشه که په ټولنه کې موجوده دي په د باندې په کارونو کې څومره خلا احساسېږي؟ که احمدي صاحب دا مرکز ته وګورو، دغه څو خوندو ته وګورو، په دې نه بسېږي زموږ د هلمند ولایت یا زموږ افغانستان، په دغه ښځو باندې هېڅ نه ټولنه جوړېږي نه اجتماع جوړېږي، او نه د ښځو خدمت معلومېږي و خپل وطن ته. په دغه څو نفرو زموږ مېلمنه صاحبې یو وار وفرمایله که دا نږدې ولسوالیو ته ورسو، یعنې کاریز ته ورسو چې په ښار پورې مربوط دی، خو هم 5 ښځې موږ باسواده نه لرو، نو که دا زموږ مشران او زموږ مندې او زموږ اناګانې مشرانو دغه تبلیغ کړی دی چې ښځه د کور دپاره ده، بس صرف په ویلو سره، مګر دا د الله پاک امر دی چې ښځه او نر دواړو باندې فرض دی علم او تحصیل. او بل زموږ بیبي خدیجه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خانمه وه، هغې په خپله تجارت کوي د خپل. ستاسو په نظر باندې زموږ له ټولنې سره ولې دغه ډول ستونزه سته، یا د زموږ د ټولنې په فکر کې دا ستونزه شته چې ښځه باید د باندې ولاړه نه سي؟ دغه شی تر اوسه پورې خلکو ته سم نه دی معلوم سوی او خلک نه پوهېږي څنګه موضوع دا زموږ په کلتور باندې اړه لري، زموږ پر عنعناتو باندې چې زموږ مشران نه غواړي چې ښځې ووځي. حتی د 6 صنف پورې په مرکز کې چې مکتب هم ورته موجود دی، قلم کتابچه هم ورته موجوده ده، هر وسایل ورته موجود دی، کور ته هم نږدې دی مکتب، خو الوکان تشویقیې مکتب ته او ښه خوراک ورکوي، د دوی قلم کتابچه ټوله مجهز دی، مګر نجلۍ چې 3 صنف ووایي بیا کله هستي کله یې ناستي او ورته وایي ستا دپاره نور مکتب لازم نه دی. دا مو د ښار د نجونو د ښځو دغه دی ژوند دی. نو کله ولسوالیانو ته ولاړ سو هغه خو په دې هم نه پوهېږي، بیا دا نجلۍ چې 3 صنف ووایي دا څه کولی سي خپل د خاوند خپل د پلار د ورور دپاره یا خپل د ځان دپاره کم وسایل برابرولی سي؟ هېڅ هم نسي کولی په 3 صنف. سمه ده، ډېره مننه ګرانو کتونکو. تالاره کې د ناستو مېرمنو نظریات به م راټول کړو. تاسې اول خپل ځان معرفي کړئ، وروسته له کوره د باندې کارونو کې د ښځو یا د مېرمنو ونډه څومره مهمه ګڼئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نام زینب است دیگه. بر زن تاثیر کردن زیاد مهمه ده، بخصوص که در زنایی که حال اگه یک زن مریض شود پیشگی مگر نمیشه که یک مرد بیای و تداویش بکنه، یا که یک زن باید تاثیر زن در جامعه ما زیاد مهمه، چون کلگی زنان مریض در اطراف که زنان میایه ولی مریض میشن، یا که کدام زن کدام گناه جرم میکنه، یک اسکر کجا یک مرد بره از خانه بکشه بیرون خون نمیشه، باید تا جایی که میتونیم کوشش باید سر تاثیر زنان شود، چون زن زیاد مهم است جامعه تاثیر کنه. پوښتنه خو نه ده دیگه. اما قدر میخوایم که از دولت میخوایم که به مولا اماما بگه تا امی تبلیغات پیش بره تا وقتی امی به زنان تشویق و تعلیم تربیه کنه. مننه. ښه مهرباني وکړه، دا موضوع کې ستا نظر غواړو، ځان دې معرفي کړه. نام من حبیبه است، از ولایت هلمند هستم. نظر ما است که باید میتونه زن پیشرفت کنه، کوشش کنه، یعنی مردایشان همراهشان باشه، مردایشان برش یعنی راه یاد بده که والا اینی راه خوب است، این راه بد است. اگه مردایشان برشان یعنی مشکل شوه برش بده نه خو کار ته نه پرېږدي نو لاره و بد و ښه بیا څنګه وپېژني؟ یعنی نمانه اجازه نمیده که مثلا تو از خانه امروز بیرون نشو ولا خطر است، امروزی توست. اگه نه خودشان از خانه بیرون میشه دمو را اونام میره، دمو را اونام پیش پای میمانه. باید اجازه بده که زنم باید پای ببانه، زنم باید پیشرفت کنه، اجازه فامیل بده، پدر مادر خوار بیادر اجازه بده، زن میتونه هر کار کنه، هر کار پیشرفت کنه. ولې دا خلک په دې فکر دي چې ښځه باید دننه وویسي، د باندې ولاړه نه سي؟ یعنی فکر منفیشان است، یعنی فکر از خاطر میکنه که جامعه خراب است، حالت خراب است، از خاطر یعنی میگه که نروین.
دا ټولنه یا عدالت سمیدای سي آن رئیس جمهور ما کوشش کنه ولایت مردم ما بخیزه زنها بخیزه یا همدست شون میتونه آباد کنه. ستا خپله غوښتنه څه ده د یوې مېرمنې په توګه؟ یعنی غوښتنه ما هیڅ نیست، ما میخوایم صلح بیایه، آرامی باشه در وطن ما، زنها تشویق شود، زنها پیشرفت کنه، همه قدر. سمه ده، مننه. مهرباني وکړه ستا نوم څه دی؟ ځان دې معرفي کړه او د دغې موضوع په اړه دې نظر څه دی که کومه پوښتنه لرې هم؟ نه، ما آمینه است از ولایت هلمند. ما درباره زن حق داره که امرای مرد شانه به شانه کار کنه، حق داره باید در جامعه حق داره که زن کار کنه، باید یک مکتب بخونه، اگر تعلیم نکنن خیر یک امی کرسای خیاطی باشه، کرسای گلدوزی باشه، دامون هم حق داره که برون. ما از حکومت همه خواهش داریم که باید به زن حق همه خیاطی چیزار پیدا کنه که زن بره به او اشتراک کنه و از مردا که چی داریم که باید زن حکومت خو نس کوله چې چوکۍ وظیفه مسئولیت صلاحیت دا د یوې مېرمنې کور دروازې ته وروي. دا د مېرمنې مسؤلیت دی چې باید د خپل حق دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. اوس دلته بحث دا دی چې دلته حکومت زمینه نه ده برابره کړې که مېرمنې خپله یا خپلو مېرمنو ته د ورتګ زمینه نه ده برابره چې د کور له کوره په د باندې چارو کې برخه واخلي، باندنیو کارونو کې ونډه واخلي. زن باید کار کنن، باید حق داره کار کنن، باید مرداش هم اجازه بده، پدر برادر شوهرش اجازه بده کار کنه. تا کار نکنه زن هیچ وقت پیشرفت نمیتونه کده. سمه ده، ډېره مننه. مهرباني وکړه ستا نظر هم اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عاقله ده د هلمند ولایت. زنها حق داره که کار کنم. من از پدرها از برادرای محترمه خواهش دارم که خوارای خود دخترای خود بذاره که مکتب بخونه تا هم اقتصادی وضع خود جور کنه. تا مکتب نخونه نمیتونه یک طفل حتی نگاه کنه که چه رقم نظافت کنه، نظافت حتی مراد کرده نمیتونه چون که بیسواد است. من خواهش دارم که از پدر از برادر تا بذاره مکتب بخونه تا وظیفه خود بفهمه که چی میشه. مهربانی وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیمه حسنی هستم و خود من محصل هستم. درباره حقوق زن یعنی در اسلام اگر بگوییم یعنی زن نیم پیکر از جامعه می باشد، یعنی زن در تمام امور میتونه حق داشته باشه. یعنی اگر ما از نگاه اسلام ببینیم که زن بسیار حقوق زیاد داره، یعنی در اسلام زیادتر در مورد زن بسیار تاکید شده، علاوه بر از کشورهای غرب زیادتر تاکید در اسلام شده در مورد زن. یعنی در افغانستان زیادتر از این چیزا استفاده نمیکنه، یعنی که زن نمیمونه که بیرون از خانه کار کنه و نمیتونه که یک وظیفه خوب اجرا کنه. ولی ما از دولت خود خواهش میکنم که برای زن یعنی مکان مساعد کنه که بتونه یک وظیفه خوب را اجرا کنه و همچنان تقاضا دارم از خانواده های گرامی که همسرای خود یعنی خواهرای خود بگذاره که بتونه بیرون از خانه بر خود وظیفه اجرا کنه، یعنی بتونه اقتصاد خانواده خود پیش ببره. تشکر. مهرباني وکړئ دغه موضوع په اړه به ستا نظر هم واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه فریده یم د هلمند ولایت اوسیدونکی. زه د میلمنو څخه دغه سوال لرم چې دغه ټولنې چې د ښځو دپاره جوړ سوی دی، خو کلونه کېږي چې د ښځو مدني ټولنه ده او چی شي دی، دوی کم کارونه یې کړی دی د ښځو دپاره، یعنی هیڅ تغییرات د ښځو په پرمختګ کې نه دی راغلی. ولې؟ او باید د ښځو وظیفه د دوی دغه وظیفه ده چې د ښځو دپاره د کار زمینه باید دوی ته مساعد سي، د تحصیل زمینه مساعد سي. داسې کسان شته، داسې خوندې شته چې بیچارهګان ښه عالي تحصیلات یې کړی دی مګم بیکاره دی. دوی یعنی د ښځو په باره کې هېڅ دغه نه دی کړی. ولې؟ دغه سوال مې که میلمنو څخه دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بیشه ده، یو تن د محصلینو څخه یم. زما د میرمنو صاحبانو سره دا سوال دی. اول لومړی سوال د حسنیه جانې څخه دی چې د ځوانانو ټولنې د نجونو لپاره یا د محصلینو لپاره یا همداشان د نورو ځوانانو لپاره څه خدمت یې کړی دی تر اوسه پورې؟ د ځوانانو کومې ټولنې؟ ځوانانو پارلمان غړي چې دا فعلا، او ورپسې د ما صاحب نجیبه جانې څخه ده چې دوی په خپلو خبرو کې ویله چې وایي
پوهاوی باید یوازې چې ملا صاحبان په مسجدو کې ورکړي یا په خپلو خبرو کې هغه کوم کسان چې د لمانځو ته ځي یوازې نه یعنې هغه هم باید پوهاوی ورکړي پوهاوی باید ورکړي او آیا معلم صاحبان دا نسي کوی چې په کوم شاګردان چې مکاتبو ته راځي په مکاتبو کې یوه ورځ دا پوهاوی دی ورکړي چې خپلو کورو ته یو څوک چې مکتب ته ځي طبعا هغه دومره پوهاوي ته اړتیا نه لري او یو څوک چې ځینې انسانان چې مکتبونه یې خلاص کړي دي اما د وظیفې اجازه نه لري پر کور ناست دي 12 فارغ هم دي پر کور ناست دي چې هغې خپل کور ته ورکړي یا معلم صاحب ځینې معلمین دي چې بیا خپله معلمین دي اما بل ځای کې د وظیفې اجازه نه لري نسي کوی چې دوی کورو کې یا کوم ځای کې دوی خپله د یوې ورځې لپاره خپل وخت ضایع کړي د دې کار لپاره چې دا معلمین یادوم چې خپل وخت ضایع کړي او په خپل کلي کې یو غونډه جوړه کړي یا خپل کور کې هغوی ته پوهاوی ورکړي دا کوم څوک چې ناپوه دي ښه مهرباني وکړه د دغې موضوع په اړه به ستا نظر هم واورو السلام علیکم ما دغه چې دغه ښځو ته د دغه ښځو سره د مشرانو سره د ټولو سره دغه هیله ده چې د دغه ښځو غم وخوري اول د دغه کشران د نوي نسل غم وخوري چې د مکتبو دغه غم وخوري چې دغه شرایط خراب دي د دغه نجونو د مکتبونو د درسو غم وخوري او بل مې دا دی چې دغه نور بېسواده ښځو ته هم یو کار پیدا سي دا بېسواده ښځې ته اریانان ټول په کور کې ناست دي په کور کې نارینه نه لري یو کوچنی زوی لري بله زوی خو نو دا دونو کې زوی خو یوه خوا نسي کوی اریانې چې موږ درسونه په ووایو او که داسې چې موږ ته خواري وکړي داسې خواري خو نشته نو چې اوس موږ په دې وکړو او نو دغه مې هیله ده چې باید چې دغه مشران دغه وکړي راته بیا هم ښه راغلاست اغلې حسنیه دلته خو د ګډونوالو په څرګندونو کې معلومیږي چې دوی دې ستونزې ته ډېره اشاره ونه کړله چې دلته د موجود فرهنګ له امله څه مېرمنې نشي کولی چې د باندې په چارو کې برخه واخلي دوی دولت ملامتوي چې زمینه نه ده ورته برابره کړې ده ښځو ته باید کارونه د کاري زمینې برابرې سي تاسې څه وایاست دولت څونه مسؤل دی فرهنګ څونه مسؤلیت د ټولنې دی او خپلې مېرمنې څونې مسؤلې دي بله احمدي صاحب دوې پوښتنې چې ما ته راجع وې زه به لومړی هغه جواب کوم اخر کې خور پوښتنه وکړله چې په هلمند ولایت کې د ښځو ټولنې چې دی اول خو باید دا وایم چې انتقاد یې مخامخ په ما باندې و په هلمند کې د ښځو بله ټولنه نشته یوه ټولنه ده چې زما خپله ټولنه ده مستقله ټولنه ده زه به درته وایم چې ډېوې ټولنې کم سهولتونه د خوندو په واک کې ورکړي دي او څومره ما د دې خوندو څخه تقاضا کړې ده چې تاسې راسئ دا نن موږ د یوې پوښتنې دپاره موږ خوند ته زارۍ کوو چې تاسې خپل غږ پورته کوئ کله چې حق موږ وایو حق غوښتل کېږي حق ورکول کېږي نه د تحصیلي برخه کې دوی وویله چې مثلا د ښځو دپاره امکانات نشته په هلمند کې چې څومره خصوصي پوهنتونونه انسټیټوټونه د دې ټولو سره موږ مکتوبي روابط نیولي دي او دوی ته مو ویلي دوی موږ ته په 50% تخفیف باندې خپل په هر سیمستر کې 10 تنه ښځینه زده کوونکي موږ ته جذبوي محصلین خصوصي پوهنتونه او خصوصي انسټیټوټونه د ماشومانو په برخه کې چې سوه د رڼا په نوم خصوصي وړکتون دی چې هیڅ نه و امتیاز هیڅ نه و دغه نه غواړي هغه میندې چې بې سرپرسته دي اولادونه په اصطلاح پلار څه نه لري یا اقتصاد یې ضعیفه دی مور یې د دې وس نه لري چې خپل اولاد روزنه وکړي ځکه سبا ورځ د افغانستان دغه نسل په دوی پسې تړلی دی موږ د دوی لپاره یو وړکتون ایجاد کړی دا دوم او بل د سواد آموزۍ په برخه کې سواد آموزۍ و حرفوي بعضې خوندې شته چې ما لومړی یو مرکز ایجاد کړي د همدې خوندو د بې کفایتۍ له امله هغه مرکز اوس بند دی خوشبختانه باید ووایم چې اوس د وړونو په ملتیا ما بیرته هغه مرکز یو ځل بیا فعاله کړي د خوندو څنګه بې کفایتي یادوئ یا د مېرمنو بې کفایتي ملاتړ نه کوي تا نه حمایه کوي اوس ګوره احمدي صاحب وایي د یو لاسه ټک نه خېږي نه زه به هر څومره امکانات برابر کړم زه به هر څومره ستونزې په ځان یوسم کله چې د خور څخه غوښتنه وکړي چې راسه نن ورځ د کار ورځ ده یا راسه نن ورځ زما سره دغه ملتیا وکړه دا زه درته وایم چې موږ دومره مفتخور اموخته سوي دي موسساتو موږ دومره بد اموخته کړلو چې اوس موږ خپل ځان نه جوړو موږ صرف دې ته ناست یو چې څوک ډوډۍ ګوله تیاره کړي په خوله کې راکړي بل سنټر دی زه د دغه ملک لارې دا خوند چې په تالار کې ناست دی هر څوک سواد آموزۍ سره علاقه لري راست شپږ میاشتنۍ دوره واخلئ موږ مکتوب ورکوو شپې لیسه سوه لیسې نسوان سو تور ټانګ لیسه سوه ملالۍ لیسه سوه هر صنف کې چې دې وړتیا درلوده په هغه صنف کې به دا جذبېږي دغه صنف د لارې به بیا دا نور خپل تحصیل مخته وړي یو دا
او د پاتې سو د ماشومانو روزنتون. ماشومانو روزنتون د هغه ماشومان دپاره دی لکه زموږ خور چې ویل زه کونډه یم اولادونه مې غاړې ته رالوېدلي دي، د هغوی تغذیه، د هغوی لباس، د هغوی مصارف، د هغوی تحصیل تر 2 کلنۍ پورې. 2 کلنۍ کې موږ ډیپلوم ورکوو، بیا یې وروسته مکتب کې جذبوو او د دوی ځانګړې زده کړې لکه انګلیش او کمپیوټر دا هم دي. دا زما د دوی د خوا هغه شخصي چې زه څومره امکانات لرم دا د ځوانانو د پارلمان یادونه یې وکړه. ځوانانو پارلمان په 25 د اسد افتتاح سو چې تر اوسه یې میاشت هم نه ده پوره رسما دلته شو چې ریاست کې زه خپله دفتر خلاصوم، شعبه خلاصوم، بیا په هغه ورځ افتتاح په ورځ به تاسو ټول راوغواړو د ریاست سره په هماهنګۍ. زه به هغه خپل لایحه د وظایفو درته ویم چې زه کم صلاحیتونه لرم، کم مسؤلیتونه لرم. په کاریابۍ، صحت، تعلیم و تربیه، ورزش او مشارکت کې په دې 5 برخو کې موږ کار کوو د ځوانانو پارلمان. په دا 5 برخو کې چې څومره زما وس رسیږي زه د همدې میک د لارې ستاسو سره ژمنه کوم چې زه خپل هڅه کوم. دا درته وایم چې خپل صلاحیت او مسؤلیت اوله ورځ درته وایم د هغه څخه اضافه څه نسم کولی. بله یادونه وسوله چې د بېسوادو خویندو لپاره ولې د کار زمینه نه ده برابره. موږ په هلمند کې بهترین لاسي صنایع لرو، یو ډېر ښایسته مارکیټ د ښځو مارکیټ لرو. 2.5 کاله کېږي مارکیټ زموږ په واک کې راکول سوی، 1.5 کال د چرګانو د فارم سره و، هلته چرګان روزل کېده. تاسې ورسئ مارکیټ نن په یو انبارخانه باندې تبدیل سوی دی چې ماته مې خاوند اجازه نه راکوي. کله چې د مارکیټ په دروازه کې ښځینه عسکر د مارکیټ په دننه کې ښځینه خدمه د مارکیټ مسؤله د ښځینه ته ښځینه کله چې د باندې څخه مشتریان راځي ښځینه بیا نو ته څه مشکل لرې؟ پارک هلته شته، ورزشي کلب شته، د ښځو عکسخانه شته چې ښځه د باندې ضرورت نه لري عکس واخلي. دننه په مارکیټ کې کلب شته، همدارنګه نور سهولتونه ماشومان دپاره وړکتون شته چې هغه ښځې چې راځي هلته دوکانداري کوي د دې اولادونه به تر 4 بجو ورته ساتل کېږي، هغوی ته به خوراکه مواد ورکول کېږي. د دې طرحه زما سره دا 2.5 کاله پرته ده، 14 خویندې موږ پیدا نه کړو چې موږ 14 دوکانه فعاله کړو. نو بیا چې زه کله وایم چې زه بېکاره یم، ته ماته وایي چې زه بېکاره یم، کرایه هم نه درڅه غواړم، راسه یو دوکان خلاص که، یو لیف خو به ودلی سې، یو غاړه خو به جوړولی سې، یو دسپند د مریو خو به جوړولی سې، راسه دا دوکان خلاص که. 4 میاشتې زه ستاسو کرایه هېڅ نه غواړم، پس له 4 میاشتې 2.5 کرایه زه ستاسو غواړم. 2.5 کرایه زه د تیلو پیسې ورکوم. اوس ښاروالي راځي ماته هغه ځای وبوي، د تیلو مصرف په اصطلاح زه د ولایت څخه اخلم. مارکیټ په یوه انبارخانه بدل سوی. زموږ تر ټولو لویه سرمایه هم دا مارکیټ دی. ولې موږ نه وایو چې موږ ته زیربنایي جوړ سي؟ دا کورسونه، دا ورکشاپونه د 2-3 ورځو زموږ استاد د کومې یوې درد یې دوا کوي، دوا یې کوي، د کومې یوې مشکل یې حل کوي. دلته ناست یو چیغې وهو چې موږ ته کار نشته، د کار زمینه نه ده مسایره. دا درته وایم چې خپله راولاړې سي، خپله دا خپل مشکل حل کوي، نه دولت درته کوي نه بل څوک درته کوي. دلته دولت ته ډېرې غوښتنې کېږي چې مثلا دولت باید دا راته وکړي دا راته وکړي. اوس خبره دا ده چې اوس د هر څه زمینه دولت برابره کړې، نوره څه زمینه برابره کړي؟ کور ته معاش ورته جاري کړي. احمدي صاحب تر ټولو ښه مثال یې دا مارکیټ سو. دولت رالی ماته یې مارکیټ جوړ کړي، مجهز مارکیټ یې زما په واک کې راکړی. 3 ورځې نندارتون پکښې جوړ سو صرف په دې خاطر چې دا مارکیټ مشهوره سي. امنیتي پوسته یې راکړه، ښځینه پولیس یې راکړه، ښځینه خدمه یې راکړه، ښځینه کارکوونکې یې راکړه. دولت په دا همکاري کولی سي. دولت دا نسي کولی چې راسه زما دروازه وټکوي، زما د کوره ښځه راوباسي په زور په دوکان کې کښېنوي، دا هېڅ امکان نه لري. دولت دا نسي کولی چې راسه ستا د کور دروازه در وټکوي یو دا ستونزه ولې ستا که مثلا ځینې مېرمنې وایي چې ماته خپل خاوند اجازه نه راکوي، دغه مېرمنې په ښار کې د نارینهو سودا کوي، نارینه دوکان ته څنګه پرېږدي؟ دا خبره ده. ښځو مارکیټ ته ورسئ، زنانه مارکیټ ته کارته لګان 4 ساعته دا خوند چې دلته ناست دوی دې ماته یې ووایي چې زه تر اوسه دې مارکیټ ته نه یم تللی. او تر ټولو انحرافات د شا تر ټولو هغه فاسده ځای دا د ښځو مارکیټ دی. راسئ خپل مارکیټ مو فعاله کړئ، په دغسې یو کوچني پوړني کې خپل سودا وکړئ. تفریحګاه لري، درته ومې ویل ورزشي کلب لري، د ښځو عکسخانه لري، بهترین مجهز سیستم لري. راسئ فعاله یې کړئ، د دې مشکله ځان خلاص کړئ. عایداتي منبع هم درته ده، هر یوه کولی سي ازادانه خپل کار وکړي. هېڅوک د دې لاس نه نیسي چې ته دا کار مه کوه، ته دا وکړه، ته دا مه کوه، ته دا وکړه. خپله راپورته سئ. دولت نه دی ملامت. تر څه وخته دولت ګولۍ د ډوډۍ ګوله تیاره کړي زموږ په خوله کې راکړي. تر څه وخته لا موږ نارې وو چې مؤسسات یې راسي، هلمند ته مؤسسات راله، په لکونو ډالر یې مصرف کړه. تاسې یوې د ژوند کوم خوا په پوره سوه؟ نه کېږي.
د پاتې سوی هغه نجونې چې اوس دلته ناستې دي چې د مکاتبو څخه فارغه دي تاسې کله ټولنې ته مراجعه کړې ده چې موږ یو خصوصي لیسې ته یا یو خصوصي پوهنتون ته یا یو انسټیټوت ته معرفي کوي دا اوس هلمند پوهنتون کې د جندر کمیټه جوړه سوې ده زه یې مسؤله یم دغه د معلمین د 14 صنف فارغین موږ زارۍ ورته کوو موږ راسه امتحان ورکړئ پوهنتون کې 2 کاله نور درس وایاست خدمتي شانزده پاس بسئ چا تر اوسه مراجعه کړې ده شاید چې اوس اکثریت دا ستونزه ولري چې د موجود فرهنګ له امله دوی نشي کولی چې د باندې کارونو کې ونډه واخلي په هر صورت ځینې کیدای شي دا ستونزه ونه لري اوس د دغې ستونزې په موجودیت کې څنګه کیدلی شي چې ښځې په دغه مارکیټ کې چې ورته جوړ شوی دی د باندنۍ کار دی ښځه پر ښځه هم ظلم کوي نارینه خو ظلم کوي چې کوي د نارینهو تر ظلم خو موږ دا پیړۍ پیړۍ لاندې خو زه دا وایم کله چې زما پلار ماته د دې اجازه راکړه یو نجلۍ دې راولاړه سي خپل پلار ته دې زما لوګو ورکړي خپل پلار ته دې ووایي چې دا نن راوتلی دې ته څه مشکل دی پلار یې دغه نسو په کلي په کور کې خو یو بل مشر لري په کلي کې خو به یې لري د کلي د مشر زموږ فرهنګ هغوندم ټیټ نه دی موږ هغوندم بې کلتوره خلک نه یو موږ هغوندم بې فرهنګه خلک نه یو لکه موږ چې نارې وو چې دا هر څه کلتور دی دا هر څه فرهنګ دی دا هر څه زموږ عنعنات دي موږ چې څونه کلتور لرو موږ چې څونه فرهنګ لرو د نړۍ هېڅ خلک یې نه لري موږ ملا امام لرو د مسجد زه وایم ملا امام د تبلیغ وکړي ملا امام بیا نه کوي هغه به دا ضرورت نه ورته ویني ته خپله ورسه هغه مجبوره که د هغه د کور دروازې ته ورسه ورته نن خپل په فتوا کې دا ووایه نن په منبر باندې دغه موضوع روښانه کړه چې نجلۍ د زده کړې حق لري نجلۍ ته اجازه ورکړي چې زده کړه وکړي سمه ده ډېره مننه کور ودان د تالار د ګډونوالو څرګندونې تاسو واورېدلې چې دوی تر ډېره بریده پورې دولت د دې مسؤل ګڼي چې کاري زمینې ورته برابرې کړي او یا دې د موجود فرهنګ چې میرمنې د باندې کار ته نه پرېږدي دې په له منځه وړلو کې کار وکړي چې هغه کې ښه مسؤلیت یا کار دیني عالمان ترسره کولی شي یا مثلا ولسي مشران یا نور دا خبرې دلته وسولې اساسي مسؤلیت چا دی اساسی مسئولیت به نظر من خود مسئول می چی فامیلاست یکی خب والدین بالای اطفال خود یا بالای جنان هیچ تاکید نمیکنه که یعنی از زمان طفولیت تا آغاز که جوان میشه درست به درس و تدریس خود ادامه بده به خصوص بالای طبقه اوناس و خانم‌ها اکثریت یعنی چی داره میگه مشکلات اقتصادی داریم یا زمینه کار برای ما مساعد نیست زمینه کار خود فامیلا میتونه که برای خود مساعد بسازه و خانمایی که از بحر سواد محروم میتونه که امی 14 سال میشه که امی کورس‌های حرفه‌ای کورس‌های خیاطی و غیره به می ریاست شورای زنا و دیگر نقاط امی خود ولایت هلمند جریان داره آیا از امی کورس‌ها اینا چی آموخته؟ آیا شما دیدیم که میبینیم که خیاطا از او برآمده باشه یا چندین پروگرام‌های زراعتی دمی چند سال آینده به ایج برگزار شده آیا اینا یک چیزی آموخته از این استفاده کرده؟ من خودم ندیدم تا اینا بتونه که چیرې ښه استفاده نه ده ځینې سوی او دا کارونه اساسي هم نه شمېرل کېږي ولې بیا د دې پر ځای باندې یو بل اساسي لاره نه پیدا کېده داسې چې ښځو دپاره ته دوام یې کړی وی او د دوی په ژوند کې مثبت رول لوبولی وی چون خود فامیلا کوشش نمیکنه که از این پروگرام ها یک استفاده خوبی بکنه مثال 6 ماه کورس خیاطی تیر میشه یعنی معاش خود گرفته میره پشت کار خود از این استفاده نمیکنه که پس خود کورس خیاطی یعنی به خانه خود شاگرد بیاموزه خودش یعنی کار ادامه بده که از او یک خیاط خوب جور شوه مثال پروگرام زراعتی برای 15 روز و 10 روز به خوب ترینینگ میشه به خود داخل می ریاست وقتی که او در خانه میره هیچ از او یک استفاده نمیکنه فقط اینمی 10 روز یا 15 روز که یک امتیاز کوچک برش داده میشه به مو قناعت داره یعنی نمیکنه که اینمی خود اینمی مسلک یعنی بیاموزه یا برای از می استفاده کنه یا در باغچه خود یک پروگرام زراعتی رو برای بندازه از می یک استفاده خوبی بکنه مثال خیاط هاست میگه که وضع اقتصاد ما پایین است و دیگه اینمی خیاطی رو رشد بده شاگرد بگیره او رو بیاره مثل که حسنیه جان گفتند او مارکت به فروش برسانه اینمی خودش میدانه که اقتصاد خود رشد بده مثال اگر او دخترایی که میگه که اهل تعلیم نیست و اهل ای تو
است ولی به مکتب نمیمانه. درسته میتونه که از این مساجد استفاده بکنه که کتابای دینی رو بیاموزه. او خودش خطخوان و خطنویس میشه، سبا میتونه که همو از حق و حقوق خود آگاه بشه، یعنی پدر و مادر خود برادر خود قناعت بده که یعنی اسلام چقدر برای ما یک راه خوب نشان داده. یعنی تعلیم و تربیت بالای طبقه و ناس و ذکور فرضه، بطوره که به یک دلیل و دلایل منطقی پدر و برادر خود قناعت بده که او رو به مکتب بمانه که تحصیلات خود ادامه بده. یعنی خود مسئول همه چیز خود فامیلاست. یعنی وقتی که یک زن یک بیرون بشه، یعنی به یک حجاب خوبی باید از خانه بیرون بشه تا که نمو اثرات خود بالای دیگه فامیلا نگذاره. یا یک لباسی بی ایجابی که میپوشه، یعنی چندین پیش روی متعلمین محصلین میگیره که اونا باعث میشه که دیگه فامیلا همی دخترای یا فرزندای خود نمانه که اونا تحصیل بکنه. یعنی همیشه زن بالای مرد و زن خدای پاک فرض کرده که کار بکنه، تحصیل بکنه، اما به یک حجاب خاصی از خانه برایه. یعنی اکثریت فامیلا به بی ایجابی احساس شده که دخترای خود از مکتب مانع شوه. سمه ده، ډیره مننه. میرمن رابعه د میلمنو البته د ګډونوالو د میلمنو څرګندونې مو واورېدلې. د دوی نظر دا و چې تر ډیره پورې دولت باندې انتقاد کاوه چې باید کاري زمینې برابرې کړي او د میرمنو لپاره کار چمتو کړي. او دلته برعکس دلته بیا میلمنو هم دغو جواب ووایي چې تر ډیره پورې خپله بیرته میرمنې مسؤلې دي. ستاسو نظر څه دی؟ دولت په زمینې په برابرولو کې مسؤل راغلی دی او که میرمنو خپل د حقوقو دفاع نه ده کړې؟ احمدی صاحب این خب مربوط به خود خانما میشه، به خاطر که خانما خودشان باید امی مسئولیت دارن که یا برون امی جبهه درخواست کنن، خودشان خودکفا باشه. دولت نمیتون که دولت خودشان بیایه لقمه را جور کنه، تیار کنه، بدانشان کنه. هر خانم میتونه که خودشان برو بر خود درخواست کنه، خودکفا باشه، با پای خود استاده شون. ولی این مربوط خود ما میشه که می باید خانما خودشان برو و امی کار خود چی کنه. او بل ځینې یو شمېر کورنۍ چې مثلا په دې نظر دي چې نجونې باید یوازې میرمنې په کور کې اوسي، د باندې اړتیا نشته. دغه کورنۍ اصلا د باندې په اړتیا چې میرمنو ته لیدل کېږي نه پوهېږي او که قصدن نه غواړي چې میرمنې د باندې اوسي. مثلا په پولیسو کې اوس که یوه میرمنه حج ته ځي د عمرې لپاره ځي، که د هغې تلاشي نارینه کوي دا به ښه، او که خپله ښځینه کوي. زموږ د ټولنې میرمنې یا فرضاً کورنۍ چې هغه یا ځوانان چې اجازه نه ورکوي مشران، هغه دغه درک نه لري او که پوهېږي او بیا هم قصدن دا کار کوي. احمدی صاحبی باید مردم که هستن مردا باید خودشان همی درک کنه، به خاطر که پلیس اینا که اینا یک جای میرن، پلیس باید مثلا مکه میرن، اینا خودشان برون همی زنا رو اجازه بدن پلیس. ولی از شرایط آله که اینا میفهمن که شرایط خراب است یا اجازه نمیده که خانمایشان به پلیس استاده شود. ولی به اساس مجبوریت باید دکتر زنانه باشه، پلیس زنانه باشه و به خاطر همی شرایط این خونه میتونه حتی محرم هم نیسته که مردا چی کنه، تلاشی کنه یا مثلا به اساس یک کار دیگه به مؤسسات که خانمایی که میخواین درخواست کنن امور به مردا کلی گارد هستن. ولی باید کوشش کنن که همین زنانه مردا اجازه بدن که خود زیاد کار کنه. سمه ده، ډیره مننه. شکر شما. مهرباني وکړئ میرمن نجیبې له تاسو پوښتنه هم سوې وه، د هغې ځواب وکړئ. بله، د دغه خور په پوښتنې کې چې زما څخه یې پوښتنه کړې وه، وایي یوازې ملا امام هم نسي کولی چې تبلیغ وکړي یا د میرمنې یا خویندې یا ښځې راوغواړي و درس ته وهڅوي یا کار ته. خپل استاد هم باید دا دنده په غاړه واخلي. صحیح خبره ده. زه خپل د شاګردانو په خدمت کې په کلو نیمه ورځ په مکتب کې یم، د دوی د خدمت لپاره ځم او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره کوشش کوم. لیکن زه به څنګه وکولی شم چې د هر شاګرد دروازه ور وټکوم چې تا نن ولې خپل خور نه ده راپرېښې یا خپله لور دې نه ده راپرېښې. او داسې مسلې مې حل کړي دي بې له شکه چې یوه نجلۍ سالانه امتحان ته 15 ورځې پاتې یا یوه میاشت پاتې د دې د واده وخت را رسېدلی دی او وایي چې استاد زما واده کېږي، زه نور امتحان ته نسم راتللی. بیا ما په هغه صورت کې کوشش کړی دی، وایم زه خو نسم
نسم درتللی ستاسو دروازې ته، لیکن ته به خپل پلار خپل ورور حتما راولې. که په ما سره وسول زه به قناعت ورکم، که نور هیڅ نه یې امتحان ته به حتما راځې، د خپل امتحان به ورکوې. او داسې شاګردان هم راباندې پېښ سوي دي چې نورو شاګردانو ته مې ویلي دي دغه زما شاګردان ولې نه راځي، وایي هغه وایي چې انا مې نه پرېږدي. ما پلار اجازه راکوي، زموږ انا اجازه نه راکوي. ما ورته ویل چې خپل انا ته راوله، او سبا ورته وایه خپل انا مکتب ته راوله. او په وارو وارو مې والدین راغوښتي دي، پلرونه مې راغوښتي دي. یقین وکړه چې خپل د مسجد ملا امام مې هم راغوښتي دي، او قسم درته اخلم چې ملا امام راغلی دی زما صنف ته، او ورته ویلي مې دي چې وروره د خپل نجونې دې ولې ګرځولي دي، مه یې ګرځوه. په ما کې کمه کمې ده، په دغه نجونو کې کمه کمې ده چې دلته ناست دي. او ته د خدای او رسول لار پوښتنه اول د دغه شاګردانو څه وکړه چې د خدای لاره تا ته دوی ښه درښیي. او زموږ په ټولنه کې ولې ډېری کسان نارینه یا کورنۍ په دې نظر دي چې نجونې د باندې نه وځي، دغه د باندې وتلو موضوع خلکو ته سمه نه ده رسېدلې، نه پوهېږي او که څنګه د باندې موضوع دا ټول زموږ په کلتور باندې اړه لري. زما خاوند راولاړېږي، یو مثال دی، خپله لور د مکتبه څه باسي او یا یې مکتب ته بیخي نااسته وي. زما د خاوند دوست یا زما همسایه وایي دا پوه سړی دی چې خپل ښځې راګرځولي دي. په دې کې حتما یو دلیل سته. زه هم خپل نجونې راګرځوم، بیا چې د هغه د اکا زوی یا ماما یو څوک وویني چې دا خپل نجونې ناست دي، په دې کې حتما یو دلیل پروت دی، هغه یې هم راګرځوي. او دا چې شخصي نظر څوک او د خدای د حق لاره راواخلي او خپل شخصیت، خپل ایمان، خپل وجدان مخته کړي او خپل اولاد ټولنې ته سالمه روزنه ورکړي، هیڅ کله به دا مشکل مخته رانسي. سمه ده، نارینه او ځینې کورنۍ به مېرمنې د باندې کار کولو ته نه پرېږدي. په داسې حالت کې مېرمنې باید څه وکړي؟ مېرمنې باید خپل حق دفاع په خپله وکړي. ما خپله کړې ده، ما څوک پرېږدي؟ زه خاوند هم لرم، اولادونه هم لرم، ولې راوځم؟ ما خپل دفاع کړې ده. سالمه دفاع هم مخته باید ښځې بوځي. ضرور نه دی چې دوی په جنګ و، خدای نخواسته په بدبیني و، د کور په جلا کولو، خدای دې داسې ورځ نه راولي، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، د میړه څه جلاوالی او په هغه ترتیب باندې خپل دفاع کوي. یا دا سوله په جنګ باندې نسي کېدلی. سوله خپله ښځه هم کولی شي خپل دفاع وکړي، د خدای رسول د عنعناتو سم، د اسلام مطابق راوتنه او خپل کار کوونه، ټول هر مشکل حلولی شي دا ښځه که وغواړي چې حل کړي. ستا خپله د یوې مېرمنې په توګه باندې له ټولنې، له کورنیو او له هغو چې مېرمنې د باندې کار کولو ته نه پرېږدي غوښتنه څه ده؟ ما خو اولینه شخصي نظر د خپل خویندو څخه دغه خواهش دی چې هره خور خپل د خاوند، خپل د پلار، خپل د ورور سره په سالم، په ډېر ښه توګه سره او دوی خپل د حق دفاع ونه کړي. ګمان نه کوم چې دا وروڼه یا دا خویندې یا دغه پلرونه به د دوی د تعلیم، تربیه او یا د دوی د نورو هنرو مخه ونیسي، نه یې نیسي. سمه ده، ډېره مننه. ګرانو کتونکو، د نیمې نړۍ نننۍ خپرونه چې د باندې په کارونو کې د مېرمنو پر ونډې وغږېده همدومره وه. مسؤلیت ډېر تر یوه بریده پورې مېرمنو ته ودرېدی چې مېرمنې باید له خپلو حقوقو دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. په دې برخه کې دیني عالمان هم تر یوه بریده پورې مسؤلیت شول چې د مېرمنو او د نارینهو د حقوقو د بیانولو او په ټولنه کې د دواړو پر مشترک کار کولو باندې باید بحث وشي او ټولنې ته روښنایي ورکړي او خلکو ته معلومات ورسوي. د خپرونې مېلمنې مو ښوونکې نجیبه، مدني فعاله رابعه، د ځوانانو د پارلمان غړې حسنیه احساس او بله د حقوقو فعاله حبیبه. زموږ دا خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا اجازه غواړو. د خدای په امان.